لومړی د خپل د ناروغۍ په اړه ووایئ چې تاسې ناروغ شوي وئ. مخکې دغه زمبابوې لوبې چې زمونږ وې هغه دویمه لوبه کې زه له خوږ شوم چې ما سټسټرینګ و چې هغه خوږ شو ما ته ډاکټر 2 میاشتې ریسټ راکړه. نو هغه نه پس ما یوې ښځې چې نه وکړي نو ډاکټر هغه ته منتظر یم جواب ته چې کله به جواب راکوي چې زه میچ وکړم. نو شپږیزه میچونه هم روان وو چې 5 میچ هم هغه کې ما ونه کړه 2 میچ و چې هغه ما وکړه. نو بیا چې کله آیرلینډ لپاره سکواډ اعلان شو نو ما جیم کې ټریننګ کوو چې ما ګوته هم ماته شوله هغه کې. نو هغه دپاره ډاکټر ماته یوه نیم میاشت ریسټ راکړی نو دا هم تقریبا 15 ورځې پاتې دي. د بادام وطن چینل درونو لیدونکو سلامونه او مینه ومنئ ستړي مه شئ. نن بیا هم زه او سلګۍ اساس ستاسو قربانۍ او ترڅنګ مو میلمه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځوان ستوری درویش رسولي دی. سلګۍ ته ستړې مه شئ. لومړی ډېره مننه تا ته ښه راغلاست او بیا درویش رسولي ته سلامونه او ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او دلته راغلی. ستړی مه شئ درویش. مننه ډېره زیاته. خیر اوسئ، بخیر راغلی، ژوندي اوسئ. مننه بیا هم چې زموږ بلنه مو ومنله او دلته راغلی، زحمت مې وویسته. لومړی د خپل د ناروغۍ په اړه ووایئ چې تاسې ناروغ شوي وئ، امکان و چې تاسې تللي وئ او تاسې لیست کې وئ باید تللي وئ ایشیا کپ ته، هلته مو سیالۍ کړې وې د خپلو نورو لوبغاړو سره. نو لومړی د خپل د صحت په اړه ووایئ چې اوس ستاسې صحت څنګه دی؟ والله شکر دا اوس هم صحت ښه ده. مخکې دغه زمبابوې لوبې چې زمونږ وې هغه دویمه لوبه کې زه له خوږ شوم چې ما سټسټرینګ و چې هغه خوږ شو ما ته ډاکټر 2 میاشتې ریسټ راکړه. نو هغه نه پس ما یوې ښځې چې نه وکړي نو ډاکټر هغه ته منتظر یم جواب ته چې کله به جواب راکوي چې زه میچ وکړم. نو شپږیزه میچونه هم روان وو چې 5 میچ هم هغه کې ما ونه کړه 2 میچ و چې هغه ما وکړه. نو بیا چې کله آیرلینډ لپاره سکواډ اعلان شو نو ما جیم کې ټریننګ کوو چې ما ګوته هم ماته شوله هغه کې. نو هغه دپاره ډاکټر ماته یوه نیم میاشت ریسټ راکړی نو دا هم تقریبا 15 ورځې پاتې دي. نو انشاءالله بعد ایشیا کپ نه به جوړېږي، ورلډ کپ ته به انشاءالله آمادګي نیسو. دوه خبرې، یو خو دا چې کله سکواډ اعلان شو احساس دې څه و؟ بیا چې کله سکواډ نه پس مازدیګر ته هلته ما ولیدل لاس ته به وینه باندې و، بیا دې احساس څه و؟ والله اول خو جیم کې لګیا وم، ما موبایل هم یوز کوو نه خو راسره نه و. مثال آریا څوک به رانوته جیم ته مبارکي به یې راکوله. نو بس ډېر زیات راتله خلک، ډېر زیات خوشحاله یم ځکه ما خپله نه و لیدلی سکواډ. نو چې کله مې جیم کوه بیا مې ځان خوږ کړ. نو چې کله خوږ شوم بیا ډاکټر ته لاړم. ډاکټر داسې خبره راته وکړه چې ته مطلب نشي کولی چې 2 میاشتې کرکټ وکړي، یوه نیمه میاشت، ځکه چې تا د کې کریکس ده او نوک هم راته لرې کړ. نو دې له وجې ډېر خلک داسې وایي چې دی ښه بخت نه لري په داسې حالاتو کې. کله چې دغسې میچونه راځي درویش ډوبلېږي. والله واقعیت دا درېیم واقع داسې ما سره کېږي او دا درې یعنې داسې مهم میچونه ټورنمنټونه چې د ما نه لاړه، ځکه چې یو شپږیزه یو زمبابوې میچونه او د آیرلینډ سیریز او د ایشیا کپ. عادي ژوند ته راګرځو، سلګۍ به درنه پوښتنه کوي چې په عادي ژوند کې څنګه ژوند لري، هغه باره به هغه سلګۍ در سره خبرې کوي. بالکل بیا هم شفا دې وي او انشاءالله تشویش مه کوئ. نورې لوبې هم لرو، نورې لوبې په لاره دي، هغې کې به حتما ولوبېږئ. دا راته ووایئ چې څومره وخت کېږي تاسې کرکټ کوئ او لومړی کې چې تاسې د کرکټ علاقمند شوئ، تاسې هغه وخت کرکټ کوو، کورنۍ کې تاسې چا تشویقولی او چا مو مخالفت کوو؟ کرکټ خو ما یو مشر ورور چې هغه زراب نومیږي، هغه ګلبدین نبي دی سره کرکټ کوو په پاکستان کې. بیا کله چې دلته راغله بیا هغه ورور مې لږ څه مشکلاتونه او هغه هلته پاتې سو. نو هغه سره به مونږ همیشه کرکټ کوو. زه ډېر وړکی ما ته به ویله چې بال واچوم، دغه سره ما شوق هم پیدا شو. بیا چې کله د افغانستان میچونه په ټي وي باندې راتللو ما کتل نو ما بیخي ډېر زیات شوق ورسره پیدا سو. نو هماغه وه چې ما هم کرکټ شروع کړ. د ما تقریبا 8 کاله کېږي چې کرکټ کوم. ډېره مننه. د کرکټ د برخې چې کله تمرین کوئ، جیم کې یاستئ یا نورو لوبغاړو سره یاستئ، تاسو سره ډېرو جالبو خاطرو سره به مخ کېږئ. د کله چې خپلو همکارانو سره یاستئ، لوبغاړو سره یاستئ، داسې یوه جالبه خاطره چې تاسې ډېر خندولي یاستئ، کله کله چې کور کې یا بهر کوم بل ځای کې حتی خوب کې ویده یې درته یادېږي، ډېر د خندئ، هغه جالبه خاطره دی څه ده؟ جالبه خاطره خو دا یو وخت موږ انډر 19 ټیم ته نوی راغلی وم، تمیم صخرودی، او موږ چې کله فلایټ کې تلو اول ځل موږ ټول زیاتره وخت تیارې نه وې لیدلې که نه موږ چې کله تلو.
نو تمیم سخردي سره بورډینګ پاس هغه 22 نمبر کې سیټ نو هغه تیاری دراوخته څنګه د مون کوچ دولت احمد زئی هغه سره څنګه کې ناسته نو اسکله تیاری جګیدل هغه سیټ کې بل چا سیټ کې یو کس اخیر کې راته څنګه کې ناسته چې ویل د تمیم تیولوژي سره مثال لا سیټ د ما نو دولت اجر ته لوال کې د تاسو سیټ د وایي چې خدای ځي خالی ز تاسو سره کې ناستم نو په هغه باندې موږ هر وخت غزا ټول کې سلوه ورځ موږ سفر کې ډیر زیات هم زورو نو دا معلومات ورته نه اوسه دا کوم بلډینګ پاس ورکې دی باندې سیټ نمبر وی شمیره وی باندې اساس بیا کسان کې نه ها ډیر مننه سلامات سه لوبډله کې لوبغاړو سره چې کله اوسه شوخترین لوبغاړي کې کم یو دی او هغه لوبغاړي چې ډیر عکسونه اخلي ارزي کې ودرېږي عکسونه اخلي یا ټیک ټاک جوړي کراته وایي ولا یو ګربز اول مو سره چانډل 19 کې هغه نه پس بیا فضل الله فاروقي راغی چې اوس ادوار ډیر زیات میډیا کې مخ کې روان دي مطلب ډیر شوقیان دي چې چیرته زی عادي لږ معمولی ځای تغیر شي واکس اخلي استوریا چي نو دی ستاله والتیا ور سره څنګه دي شانو سره ولا میډیا سره دومره شوق نشته دا ځکه یو انستګرام چې یوز کوم علت څه کېدلی سي یعنی د وخت ځای غني یا ذوق وراکه نشته وجه ولا شوق مې سره نشته او ټایم هم نشته ځکه چې سار تمرین تلاش شم به سلور سیشن ای چې هغه سیشن خلاصي زما خام بیرته کور ته راځم علم ماسوتن منځ ته پتا مې چې وې کوم بیا د شمه خو پورا کوم بیا سار هم بیا تمرین ته روانه کرکټ یو مسؤلیت دی هغه دا کول غواړي باید کار ورته وکړي ها بل بختره زه درنه دا کوم چې په کرکټرانو کې هغه که داخلي دي که بهرني دي د خوښې وړ لوبغاړی دی کوم یو دی خپل افغانستان ټیم چې دا هغه نبی ساحل چې ډیر زیات را باندې ګران هم د خوښیږي مې او په خارجي کې د هند ټیم کې چې هغه روي چرما ده ما ماشومتوب نه ډیر زیات خوښیږي همیشه زه میچونه ګورم د دوړو کې چا چې نیول غواړي محمد نبی کنه روي چرما دا نبی ځای شم نه روي چرما خو ما خپل ځای دا به ان شاء الله زه کوشش کوم چې افغانستان لپاره ډیر څه وکم ان شاء الله نو د غواړي چې په خپل ځای کې پات شي او خپل ځان ته یو نوم ولري یو ځای ولري او مخکې لاړ شي ان شاء الله همداسې به کېږي دا راته وایي که کرکټر نه وای نو څه به وایي والله ما خو سویمینګ ډېر خوښېده او بازي که چېرته زه کرکټر نه وای نو ما بازي کې ځان اچوي او بازي مې ډېره خوښېږي ډېر اوس کله کله نه کوي او بازي د کرکټ د سټیمنا لپاره ولې نو داسې هفته کې 3 ورځې حتما ځم بیا ځکه چې فټنس کوم هغه مسل چې کله ستړي کېږي بیا سونا د سټریچینګ کوم نو پلیئر دپاره سونا ضروري هم ده او هفته کې 3 ځله ځم حتما ما سره چیلنج کوي په سونا کې لامبو وهلو کې ولې نه او بازي خو راځي ښه صحیح زه مشتاق یم یو ورځ بلاړ بیا به وکړو بس چیلنج شو زما استاد خو میر دا نه زم سیمینګ کې نشه نمبر نه سونا ته دیکھي چیلنج شو دیکھي صحیح ښه دا خو تاسو دا چیلنج یو بل ته ورکړه کله چې وګټئ ګټونکي ته څه ورکوئ تا ته یې موږ ډالۍ کې صدر کو کول چاته اراده دی وایي نه اراده کوم څه نشته هغسې ما وایي که نه تاسو دواړه یو بل ته چیلنج وکړه که چېرته هغه وګټي ستا له لورې به د هغه ته ډالۍ سي هغه شرط چې کېښودل کېږي که نه او که ته یې وګټې هغه د هغه له لورې به تا ته سي چیلنج کې چې یو بل ته ورکوو وایستا خو چې څه وایي نه نه یو څه عادي شی باید موجود وي ته وایې زه بیا لپاره دا نه وایم چې زه ښه لامبوزن یم ته وایې ما قبوله چې هر چا وګټه هغه به ښه لامبوزن وي صحیح ده همدا معنوي چیلنج صحیح ده سلوي به کېږي دا شرط تاسو کې دی موږ ترمنځ والله زه څه نه شم ویلی هغه څه چې ستاسې خپله خوښه یي ګوره ده ته موږ ګوره ما ته موږ ګوره یو شرط کېده زه به څه ووایم داسې معنوي کوم څه ډېږدم سمه ده تاسو خو ډېر مصروف یاستئ پوهېږم ستاسې مصروفیتونه زیات دي بیا به داسې کوو چې یو ورځ به مېلمستیا اماده کوو او یو نامتو ځای ته به ځو کار چا وبایلل لګښت به هغه په غاړه اخلي صحیح ده ما وبایله تاسو به زه بیا یم او که تا وبایله ته به کار چا وګټه هغه به تاوان نه بچي صحیح ده بل ستا سوالونه ډېر جالب په دې دي چې د دغه لامبوزنۍ ته دې راوګرځاو کرکټ نه یاره داسې حالت به راځي چې کله کله دغه سفر لپاره تیاری کوئ او په خپل ذات کې یو ډول هغه سیریز نه د ویرې ډار احساس کوئ او که نه په ټولو سیریزونو باندې ډاډه ورځئ
نه پلیر چې وي هغه په هر ټورنمنټ یا هر یو شی چې مخې ته یو ګول یا مخې ته وي نو هغه دپاره هغوی اول نه یا کرکټ بورډ چې کیمپ ورته نیسي یا کرکټ بورډ که مثال ټایم ډېرې بیا خپله ورته کوي خپله ورته آمادګیانې کوو پلیر چې دا هغه روزانه باید خپل ټریننګ خپل سویمینګ خپل بیټینګ خپل فیلډینګ هر شی وکړي ځکه چې هغه داسې پلیر چې یو هفته کښېني خرابېږي نو همیشه که پلیر یو غواړي چې یو ګول یو هدف وي که نه چې ښه پرفارمنس وکړم یو ښه هغه وکړم افغانستان لپاره لاسته راوړنې راوړم او هغه وکړم نو هغه بیا داسې چې هغه عموما هره ورځ لګي ټریننګ کوي خپل فټنس کوي خپل هغه کوي خیال وي خپل کرکټ ټیم کې چانس سره ډېر ارامه یې نور دې نه خبرېږي خیر لکه ډېر رازداره وي کیسې ورسره کوي مجلس ورسره کوي ساعت ورسره تېري ولا انډر 19 کې خو وفادار مومن به یوسف زازی به ګربز به عظمت به ټول لسې اصلا ټول ټیم خو په اکثریت د اکرام علي خیل به موږ بیا ډېر دغه 15 کسه شپږ کسه به ډوډۍ ته م یو ځای ځو او دا کوټې موټې کې م چې یو ځای سره کینو چای څښو قصې کوو هغه کوو که نه نو هغوی سره ډېر به وم او اوس نیشنل ټیم کې چې دا بس اوس خو نیشنل ټیم نه ځان د کوټې خو داسې ورتلم اوس خو بیا فضلات خو عظمت سره چې دا 2 سفرو کې ځم هغوی ته مونږ تلو راتلو مطلب سره م چای څښو ډوډۍ موډۍ به خوړه ښه ډېره ښه ده ډېر ښه دا راته ووایه چې کله لوبغاړو سره پاتې کېږي هغوی تا ته په کوم نوم باندې غږ کوي داسې ځانګړی نوم شته دی چې تا ته په هغه نوم باندې غږ کوي ولا داسې دا چې بس رسولي راته وایي ډېر ټول رسولي غږ کوي بس پوره نوم راته نه اخلي خو ټول رسولي غږ ولا خو کور کې خو ورېرې مې دي هغه راته کاکا وایي او په خورزې هغه مې دي هغه راته ماما وایي داسې هغه راته نه اخلي نو ته اصلا شوخي ته نه کوې ټوکې ټکارې ته نه کوې موږ ته هم ټوکه نه وایې نو هغوی چې ټوکې ټکارې کوي هغه باندې نوم کېښودل کېږي تا ته به څه وایي نو ولا زه لږ عاجزه خوی لرم ځکه بس کور کې ماشوم سره ماشوم یم غټ سره غټ یم نو داسې هغه نشته سره له وړتیا باید له اخلاقو نور متاثره سي دا یو غوره فرصت دی یو بله پوښتنه ورنه وکړم اصلګۍ دا کله کله لوبغاړي د خبر سره دی وایي جار لکه د مار د څه لپاره یې وایي ولا چې بنگلاديش سره موږ میچ T20 هغه هلته شهزاد یو لفټ آرم سپینر و هغه هم داسې مار باندې چل کوه نو هغه هم ډېره جالبه هغه ځکه چې شهزاد یې کله آوټ کړه همغه بیا اخر چې موږ میچ ګټه شفق چوکره ایساره کې څلوريزه چې تروي کې بیا چې کله میچ ګټو بیا ټول پلیران ته هغه مار باندې ورته ټیټېږي همداسې دی کوه نو هغه مو وژنلو لکه مثال بیا به شهزاد چې مثال کله کیپینګ ته راغلی وی مار غوندې راځه لکه د مار دا شیان بیا به ویل نو دې خاطر هغه همداسې مشهوره سو شهزاد چې دی زمونږ نو ډېر شوخ دی کله کله چې لوبه کوي نو هغه لوبغاړي نه تاویږي راتاویږي حتما یو خبره ورته خوشي کوي کله کله یې موږ ګورو اورو ښه تاسو راته دا ووایه چې د سفر لپاره تاسو ته څه ډېر جالب دي او کله چې سفر ته تیاری نیسئ که نه هغه څه دي چې تاسو ته ډېر جالبه دي جیم کول سفر او که د خوښې خواړه نه خوړل خواړه نه خواړه خو کومه چې څنګه افغانستان کې پیدا کېږي او خارج کې نه وي ځکه یو خوراک پسې خو ډېر سخت خفه کېږو همدا وایي چې کله به ځو هغه وچه ډوډۍ او د کور قطع مطغ به څنګه خورو که نه هغه د خاطره او سفر ته آمادګي خو یو خو زه تیاري نه ډېر سخت ډارېږم چې کله د سفر تاریخ معلوم سي بیا څو ورځې به زه ورته همدې کېم چې څنګه به ځم او څنګه به رسېږم او څنګه به بېرته راځم ولې ډارېږې ولا بس تیاري نه لږ ډارېږم راونه غورځېږي ځکه پرویز ملک زی ما نه مخکې انډر 19 کې چې هغه زه اوله ورځ باندې ما ډار کړم زه ما اول فلایټ و مخکې مې قسم چې وکړه چې موږ کله تلو فلایټ کې ناست و پرویز ملک زی څنګ کې ناست هغه بیا همدا کیسې کولې چې داسې وشي او داسې کېږي او ټایرونه یې کله نه خلاصېږي دا بیا یو جالبه خاطره بیا ما ظاهر پښتون چې یو ځای کوټه کې بیګا کې دومره ډار کړی وم چې کله کوټې ته زه لاړم او زه شپې ویده وم نو ما خوب کې دا تیاره ولیده چې اولیږي او زه په بیډ کې دې مزه لاندې بیډ نه راولېږم راپاسېږم دومره ډار شوی مې ظاهر ولې ما همدغه شی پرویز کیسې کولې او زه وډار شوم کله کله چې د پیریانو کیسې کوي د مارانو کیسې کوي هماغسې بیا ماران او سړی د کېږي د هغه ذهن کې ډېر نور کوم ملګري ډارېږي په تیاره کې که نه یوازې دا برخه ستا ده ولا زم ډارېږم فرید ملک هم ډېر ډارېږي او
او د موږ کوچ ده موږ کوچ او خالق داد هغه هم ډارېده نو ځینې پلیران ډارېږي واقعیت چې کله وریځ وي کله هغه وي خوځېږي انسان ډېر سخت ډارېږي بېشکه دا راته وایه چې لوبډله کې غوسهناک لوبغاړی کوم یو دی چې ډېر ژر په عادي خبره باندې غوسه کېږي والله غوسهناک خو هغه ده د افتاب علم ډېر زر غوسه کېږي فرید مالک هم ښه دغه چې کله هغه شي بیا ډېر سخت په غوسه وي نو ځینې لوبغاړي دی خو ځینې نه غوسه کېږي هغه غوسه نه وي هغه یو جذبه وي چې کله بیټسمین اوټوي هغه یا خپل هغه ښیي که نه نور غوسه کېږي نه یو پلیر هم خو هغه چې کله چوکۍ چې پرې لګېدلی یا اوټ کړي یا مقابل ټیم موږ ډېر خلاف هغه وي بیا هغه ډېر سخت بیا غږونه مږونه پرې کوي ځکه آفتاب علم او فرید ملک ولې غوسه کېږي کله چې باونډرۍ کې مس فیلډر شي او که نه بله موضوع وي هم دغه چې یا ورته کیچ ډراپ کړي یا مس فیلډینګ درنه وسي بیا ډېر سخت غوسه وي بیا چې کله هوټل ته هم راسي بیا هم درته یادوي چې ولې دې ونه نیو او ځکه پلیر خو نه غواړي چې مس فیلډینګ وکړي خو بیا هم کرکټ د کیچ هم ډراپ کېږي هر شی کېږي هلته خو ویکټ ترې مس شوي یا د باندې رنز راغلي حتما ستونزه وي ورته په همدې اساس کله چې ملي ټیم ته واخیستل شوې هغه ټیم چې نیشنل ټیم کې ته شامل شوې په لومړي ځل باندې کوم ځای کې وې چېرته وې او د چا له لورې تا ته زیری درکړل شو په هغه ټیم ته څه احساس لره مونږ دغه زمې چې تېر شو مونږ قطر کې تقریبا 40 ورځې کیمپ و نو هغلته نیدرلینډ په خلاف سکواډ اعلان شو ډېر سخت خفه وم پکې رام نغلم خو سلیکټر بیا ډېر ډاډګیرنه راکړه چې موږ بنګلادیش سره T20 لرو او ون ډے لرو نو انشاءالله ته به پکې او یې به دلته موږ تا ساتو دا نور پلیران که کور ته ځیم ته به دلته موږ ټرینر چې نیشنل ټیم جیسن هغه ته به جیسن سره پاسه خپل فټنس به مخې ته وړی نو انشاءالله T20 کې به وي بیا همغه چې ما ډېره خواریان هم کوله همغه وخت چې تر څو بنګلادیش میچونه راتله پریکټس مې هم ډېر کوو نو همغه بنګلادیش سره میچونه اول خو مو بل وکړ د وجه خو دویم بیا وګټه ټینس کرکټ ته خوښیږي ټینس اول خو موږ شروع چې کړی د ټینس بال نه کړی د ټینس هم کوو همداسې بیا د اطراف موږ همسایګانو دغه چې کله میچو ته تلو هغه بیا ډېر تشویق کولم نو بیا به مې د ما پلار ته ویل دا اکیډمي کې واچوه او بس بیا کورنۍ تشویق کولم اکیډمي ته لاړ شه بس بیا اکیډمي مې شروع کړه نو 2 کالو کې 3 کالو کې انډر 19 کیمپو ته راووتم چې 4 کاله مې کیمپونه وکړه هغه نه پس بیا انډر 19 ته راغلم بیا انډر 23 مې وکړه بیا مې ټیم وکړ همداسې اوس نیشنل ټیم کې یم ډېره ښه ده په خوړو کې د کوم خواړه خوښېږي او د دې تر څنګ کله چې ناراحته یې غواړې چې تفریح لپاره لاړ شې چکر ته لاړ شې نو هغه به کوم ځای والله ما خو ماهیان مې خوښېږي او منتو نو منتو خو فټنس د وجه نشم خوړی که میاشت کې یو ځل کور کې راته منتو پاخه کې زړه مې ورته وشي ورته یم چې پاخه یې که زړه مې ورته ډېر شوی خورم او ماهیان چې دي سپورټسمین دپاره فایدهناک هم دي نو داسې جمعه کې یو ځل حتما سروبي ته ځم چې ماهیان وخورم زموږ ولسوالۍ د سروبي ته والله سروبي ته زه هلته ملګری ده دیوانه نومېږي ډېر ښه ماهیان پخوي ځای باره کې م ورته ووایه کله چې وایي خپه یې سلګۍ وایي بیا چېرته د آرام احساس کوي کوم ځای خوند درکوي هغه درته مې ویل که نه چې سروبي خواته ځم هملته ځم ارامه فضا کې سیند غاړه ته کښېنم ماهیان چې وخورم بیا بېرته مې زړه هغه شي بېرته بیا راځم په یوه غشي 2 ښکاره کوي هم ماهیان خوري هم چکر وایي یو ځای ښه خبره ده وخت نه ضایع کوي که نه مهم همدا ده چې باید موږ وخت ضایع نه کړو د دې خبرې نه داسې معلومېږي چې ارامه ساحه ښایسته چاپېریال خاموشي د سیند غاړه غر او سرسبزه ساحه همداسې ښه نو وروستیو کې ستا په شخصي ژوند غږېږو دا راته ووایه چې واده مو کړی که نه دا واده خو ما نه ده کړی فلحال خو مجرد یم اراده یو کال یا نیم کال خو نه لرم ولې یو کال وروسته واده کوئ ولې اوس نه کوئ والله خو ما ګول ده که نه ګول مې دا ده چې زه به انشاءالله ورلډ کپ کوم د T20 او انډر 2022 کې چې ون ډے ورلډ کپ به انشاءالله هغه به کوم هغه نه پس به انشاءالله بیا زه د ټولنیزو مسایلو کې فلم ګورئ نه ګورئ موسیقي اورئ نه اورئ گیمونه کوئ موبایل کې نه کوئ گیم سره همیشه وسته پبجي گیم چې ورته وایي هغه کله کله کوم 1 ساعت نیم ساعت خو اوس مې دغه څه ټایم چې دغه نیشنل ټیم ته تللی یم هغه مې پرېښی
ځکه چې نېشنل ټیم مسؤلیت چې دا ډېر سخت ده، ډېر وخت غواړي، ډېر فټنس غواړي، ډېر ټرینینګ غواړي، هر څه غواړي. نو هغه دپاره بیا دومره ټایم نه وي. او ټي وي خو بیخي نه ګورم، مووي او دې شیانو سره مې شوق نشته نه. یو سندرې دي مخکې مې ویلې چې کله سره وي هغه ته بیا لارې کې لږ لږ اوري، لارې کې خوند کوي. د چا سندرې اورې؟ بس ګډې وډې چې د هر چا یو څه ښې نه یو دو هنرمندان نومونه راته واخله. ولا د کرم خان لږ لږ اورم ډېر. ښه کرم خان خندنه لږ اورم. هارون باچا، جاوید امیرخیل. بس ما د څه ویلې چې د هر چا ښه سندره کړې هغه اورم. جاوید امیرخیل مې خوښېږي، جاوید امیرخیل سندرې مې اورم. سندرې حماسي دي، ډېرې ښې دي. کله چې بیکار کوم کارونه ترسره کوې هغه ټایم چې لږ وخت لري که نه؟ بیکاره وخت خو کور کې ورورو سره مې ډېر او ډېر مې کښېنی قصې راته وکړو، ناستې وه کوو، نور داسې ټایم نشته. دا د دې پوښتنې اصلي سوال ځای بل دا وایي چې مور سره کورنۍ سره په کور کارونو کې کومک کوي که نه کوي؟ اشپزخانه کې کومک کوي که نه کوي کله چې خواړه ځان ته پخوي؟ والله ما خو ډېرې ټي ګانو ته چې تللی یم د هغه مې چې کړي مرکې او شیان ما ورته ویلې صرف هګۍ پخوی شم، نور څه نه راځي. بیخي یو شان یو، ځکه زه هم د کور په کارونو په اشپزي باندې نه پوهېږم. ډېره مننه چې راغلې، زموږ دعوت مو ومنه. سلامات اوسئ. وروستۍ کې ستا پیغام او څه پیغام لرې؟ مننه ډېره زیاته چې وخت مونږ ته م راکړه. او ما پیغام خو دا ده د کرکټ مینهوالو ته چې دغه میچو کې ګټلو بایللو دغه شیان راځي، نو امیده کېږئ مه. کرکټ دغه شی وي، کله به یې ګټې کله به یې بیلې. ځینې همدغه له وجې ده چې ما فیسبوک او دا مسنجر دا شیان هم لرې کړي دي، ځکه چې کله به زه انډر 19 کې وم چې کله به م رنز کول دومره مبارکیانې او خوشحالیانې هغه به چې کله بیا زه راوټېده، کله په 2 یا کله په 3 رنزو، بیا هماغه خلک به چې بیرته به ما ته ویل چې ته دا کې او ته چکرو ته ځې او ته مثال کرکټ صحیح نه کوې او ته کرکټ ته وخت نه ورکوې. نو بس پیغام یې همدا ده چې خپل ټیم تشویق کړئ. ایشیا کپ د دعاګانې ورته کوئ، دې نه پس بیا ورلډ کپ د دعاګانې ورته کوئ چې یو څه د ځورېدلي ملک ته راوړو. ډېره مننه فارسې. نن خپرونه پای ته رسوو. دما او سلګۍ احساس په کوربهتوب باندې وه. درویش رسولي را سره میلمه وو. تاسو له موږ سره اوسئ، چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شریک کړئ او د اتلانو مرکې له موږ سره وګورئ. د الله په امان.